سلامونه ولیکي زه مسافر الله افغان ټیک په خپل خواص تاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل کې پلی لیست جوړ کړو، یعنی د خپل د ویډیو لپاره یو پلی لیست جوړ کړو. نو ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او پس له هغه دې وګڼي تړي کړي. اول به موږ خپل چینل ته لاړ شو او پس له هغې کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړو او هغې نه وروسته به بوک پلی لیست باندې کلیک وکړو. کله چې بوک په پلی لیست باندې کلیک وکړو او هغې نه وروسته به موږ ته یو نوی آپشن راشي، یعنی کریټ نیو پلی لیست. نیو پلی لیست باندې به کلیک وکړو. نو دلته به موږ خپل د چینل ته نوم ورکړو چې هر یو نوم ستاسو خوښ وي تاسو به ورته هغه ورکړئ او پس له هغې به کریټ باندې به کلیک وکړئ او دې ځینه به ورته انتخاب کړئ پبلیک، او دا فی الحال ټیسټ لپاره دی. نو زه دا فقط دلته پرایویټ کوم او کریټ باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې تاسو کریټ کلیک وکړئ نو پس له هغې تاسو یو نوی وینډو ښکاره کېږي. نو بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې په دې کې خپلې ویډیوګانې انټر کړئ. نو ایډ باندې به کلیک وکړئ. پس له دې څخه نو تاسو کولی شئ چې خپل د کرکټ څخه هم ویډیو اپلوډ کړئ او کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې کوم چې تاسو په دې چینل کې پرتې دي هغه په دې کې واچوئ. ایډ ویډیو باندې به کلیک وکړئ او پس له هغې هغه ویډیوګانې چې کوم تاسو غواړئ چې په دې کې ایډ کړئ نو تاسو کولی شئ چې سټپ بای سټپ یو ویډیو کولی شئ دې کې تاسو ایډ کړئ. فار ایگزامپل زه کومې ویډیوګانې چې ما سره په دې چینل کې دي زه هغې څخه یو دوه درې ویډیو اچوم. فار ایگزامپل زه یو دوه ویډیو اچوم او پس له هغې دلته لاندې په دې ایډ بټن باندې ایډ بټن چې کوم یو دی دلته لیکلی دی ایډ ویډیوز، په دې باندې کلیک کوم. نو تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیوګانې دې زموږ چینل ته راغله. دلته تاسو دې باندې سیټینګ کولی شئ. نو څنګه چې تاسو خوښه وي دې کې نور هم ایډیټینګ کولی شئ. نو دا یو وړه شانتې ویډیو وه. نو که تاسو څه مشکل لرئ خپل مشکل موږ په کومنټ کې پوسټ کړئ. نو انشاءالله زموږ ټیم به تاسو سره مرسته وکړي. که چیرې زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.